مړ به یم خو هر د زړه پر هر به مې خندا کوي زه د وفا تخم یم ژوندون یمه پښتون یمه وخت د پښتونخوا په میږدون یمه پښتون یمه پښتون یمه پښتون یمه. سلامونه، نیکې هیلې او پېرزوینې مې ومنئ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې بریالي او ژوند مو له نیکبختۍ څخه ډک اوسي. دوستانو، نن درته د یو ځل بیا د یو داسې شخصیت په اړه باندې غواړم یو څو خبرې ولرم چې د هغه شخصیت په ستاینه کې ښایي الفاظ خپله معنا له لاسه ورکړي، ښایي توري یا حروف خپله کمزورتیا احساس کړي. دوستانو، دا داسې یو شخصیت دی، داسې یوه سټه ده چې فکر نه کوم په افغانستان په سیمه او یا هم نړۍ بیا بل کوم داسې یو کس ولرلی شي. ښایي داسې څوک پیدا نشي بیا چې وکولی شي چې هغه د تاریخ هغه تیاره ګوټونه د خپل علم، پوهې او درک په واسطه باندې داسې روښانه کړي چې په هغه تیاره ګوټونو کې هم ځینې واړه شیان خپل تصویر د هغه تصویر وځلېدلی شي. دوستانو، خبره نه اوږدوم، نن د افغانستان د پښتو ادبیاتو د 5 ستورو له ټولۍ څخه استاد علامه عبدالحی حبیبي در وپېژنم. استاد علامه عبدالحی حبیبي د عبدالحق اخندزاده زوی په 1289 هجري لمریز کال کې د کندهار ښار د بامیزو په کلي کې دې نړۍ ته سترګې وغړولې. حبیبي صاحب خپلې لومړنۍ زده کړې د کلي کور د مسجد له ملا امام او نورو دیني پوهانو څخه پیل کړې. په 1299 کال کې د شالیمار ښوونځي کې داخل شو او په 1404 کال کې له همدې ښوونځي څخه فارغ او بیرته په همدغه کال باندې په همدې ښوونځي کې په دنده باندې وګمارل شو. په داسې حال کې په دنده باندې وګمارل شو چې سن یې 15 کاله و. علامه حبیبي په ژبپوهنه، ادبپوهنه، ټولنپوهنه او دینپوهنه کې پراخ لاس لره، تر دې پورې چې په نړیواله کچه باندې د نړیوالو څېړونکو له لوري په یوې ډاډمنې سرچینې په حیث باندې پېژندل کېږي. موږ ته له علامه حبیبي څخه تر 130 ټوکه چاپ شوي کتابونه راپاتې شوي دي، په سلګونو مقالې او رسالې راپاتې شوي دي، او همدارنګه علامه عبدالحی حبیبي صاحب له 200 څخه پر زیاتو علمي او پوهنیزو سیمینارونو کې د یو خلاق لیکوال په حیث باندې ګډون کړی و. په چاپ شوي کتابونو کې له 60 څخه تر 65 پورې یوازې د افغانستان د تاریخ او جغرافیې په اړه باندې دي، چې له هغې جملې څخه د افغانستان لنډ تاریخ، د پښتو ادبیاتو تاریخ، افغانستان وروسته له اسلام څخه او ادیان عصر کوشاني او همدارنګه نور داسې کتابونه راپاتې شوي دي چې یوازینی تمرکز یې پر افغانستان او افغاني جغرافیه باندې و. د 19مې پېړۍ په پیل کې په ختیځ کې د تاریخ لیکنې یو زرین باب پرانستل شو چې په دې باب کې د تاجکستان بابا جان غفوروف، د هندوستان شیری واستوا او همدارنګه د ایران عبدالحسین زرینکوب د یادونې وړ نومونه دي. خو کله چې موږ خبره د علامه عبدالحی حبیبي راواخلو، نو علامه عبدالحی حبیبي په دې ټولو کې د یو زرین ستوري حیثیت خپل کړی و. علامه عبدالحی حبیبي د افغانستان لنډ تاریخ، د افغانستان له اسلام څخه د وړاندې تاریخ په لیکلو سره یې په دغه ټولو تاریخ لیکونکو او په دغو مؤلفینو کې د یو راڼه ستوري حیثیت خپل کړی و چې د دې له لیکنو څخه همعصره تاریخ نویسانو او همدارنګه نورو هغه تاریخ لیکونکي چې له دوی څخه وروسته یې پیل وکړ
د علامه عبدالحی حبیبي له سرچینو څخه یې په پراخه ډول باندې کار واخیسته. علامه عبدالحی حبیبي د افغانستان لنډ تاریخ کتاب په لیکنو سره د افغانستان د 50,000 کلن تاریخ دعوه رښتیا ثابته کړه. علامه عبدالحی حبیبي وتوانید چې له 50,000 کلنۍ پخوا څخه تر دې دمه پورې د تاریخ هر دور او د هغه دور تیاره ګوټونه روښانه کړي، د هغه دور د عقایدو، د هغه دور په پاچاهانو، په عادتونو او د کلتور او مدنیتونو په رامنځته کېدلو سره یې د هغه دور ټول تیاره اړخونه روښانه کړل. د دې کتاب له لیکنو څخه وروسته د علامه عبدالحی حبیبي پر ضد نقادانو او همدارنګه د پښتو ژبې پر ضد باندې نقادانو دومره وس نه لاره چې حتی دغه کتاب نقد کړی شي، ځکه چې علامه عبدالحی حبیبي په ډېر زیار سره او په ډېرې ځیرکۍ سره یې هرې قصې ته، هر تاریخ ته او هر دور ته اسناد او شواهد راټول کړي وو او د همغو اسنادو او شواهدو په مرسته باندې دغه کتاب د افغانستان لنډ تاریخ داسې ولیکه چې ټول تاریخ لیکونکي ورته ګوته په غاښ پاتې شول. که ځینو افغاني سترو سټو د افغانستان تاریخ او هویت ګټلی دی، نو همدارنګه علامه عبدالحی حبیبي د قلم په څوکې باندې دغه هویت ساتلی او له ورکېدو څخه یې مخنیوی کړی دی. د استاد علامه عبدالحی حبیبي اړوند په یوې مقاله کې استاد رسول باوري داسې کاږي چې په 1361 هجري لمریز کال کې په کابل کې د یونسکو سازمان لخوا د کوشاني امپراتورۍ په سرحداتو تر عنوان لاندې یو سیمینار پرانستل شو. په دې سیمینار کې د سیمینار په منځ کې یو دم بحث په دې تود شو چې د کوشاني امپراتورۍ د اعتقاداتو په اړه باندې ډېر خلکو بحثونه وکړل او دا بحثونه هیڅ داسې پایلې ته ونه رسېدل چې ټول ګډونوال قانع شي، چې په دې منځ کې استاد علامه عبدالحی حبیبي راولاړ شو او هغه د دغه دور په عقایدو باندې په دومره وضاحت سره معلومات وړاندې کړل چې ټولو هغه ګډونوالو هغه معلومات ومنل، خوښ یې کړل او د استاد علامه عبدالحی حبیبي د اغیزمنو خبرو څخه وروسته یې په ګډه سره یونسکو ته دا وړاندیز وکړ چې زموږ راتلونکي سیمینار باید د کوشاني امپراتورۍ په اعتقاداتو باندې بنا وي، یعنی عنوان یې ورته د کوشاني امپراتورۍ په اعتقاداتو باندې یو څېړنیز سیمینار باید جوړ شي. چې د یادونې وړ ده چې په دغه سیمینار کې د داخلي او د کور دننه څېړونکو تر خوا پورې یو شمېر نړیوال څېړونکي هم موجود وو چې د هغو له جملې څخه هندي بینون پوري او د جاپاني پروفیسر کومایا، فرانسوي پروفیسر فوسمن، د پخواني شوروي څېړونکی واو نون سریایندي او همدارنګه د ایران، ایټالیا، ترکیې، انګلستان او آلمان هېواد څخه ګڼ شمېر پروفیسوران او څېړونکي موجود وو. وروسته بیا په 13شپږم کال کې په همدې عنوان باندې چې په تیر سیمینار کې بحث پرې شوی و یعنې د کوشاني امپراتورۍ اعتقادي اړخ باندې په 15 کاله وروسته بل سیمینار په 13شپږم کال کې په کابل کې جوړ کړ چې بدبختانه په هغه وخت کې استاد علامه عبدالحی حبیبي له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې وې. خو د نورو ګډونوالو تر مقالو وروسته د علومو اکاډمۍ له لوري د استاد علامه عبدالحی حبیبي مقاله هم واورول شوه. پام وړ خبره دا ده چې د ټولو مقالو ترمنځه پورې همدغه د استاد مقاله چې د علومو اکاډمۍ له لوري
سیمینار ته واورول شوه. همدغې مقالې د کال د غوره تیسس جایزه وګټله او همدارنګه د استاد مقاله د ټول سیمینار تر ټولو غوره مقاله ونومول شوه. په افغانستان کې د چاپیانو د انقلاب د بریالي کېدو څخه وروسته په عموم ډول باندې د انقلاب او اوښتون کلمه په ډېر زیات شکل باندې خپرېدله. په هر ځای کې په دغه کلمه د انقلاب یا د اوښتون کلمه د بحث وړ کلمه ګڼل شوې وه. دوی غوښتل، د چاپیانو غوښتل چې دغه کلمه د انقلاب یا د اوښتون کلمه د ژوند په هر اړخ کې ورننباسي. په همدې لړ کې په 1959 کال کې د علومو اکاډمۍ له لوري یو علمي سیمینار راوبلل شو. په دې سیمینار کې د کابل پوهنتون د تاریخ پوهنځي یو استاد د استاد علامه عبدالحی حبیبي د افغانستان لنډ تاریخ په کتاب باندې په بربنډو ادبیاتو باندې داسې نیوکه وکړه چې ګویا دا کتاب د طبقاتي لرلید او یا هم د انقلابي ایډیالوژۍ پر بنیاد نه دی لیکل شوی، نو دا کتاب باید یا مصادره شي او یا هم باید لیکوال اصلاح او سمون پکې راولي. د یادونې وړ ده چې دغه استاد د خبرو بڼه په داسې شکل باندې وه چې ګډونوالو ته یې دا ښودله چې د وخت حاکم نظام د ده تر شا پورې ولاړ دی. همدارنګه استاد علامه عبدالحی حبیبي زیاته کړه چې مورخین باید په لومړي سر کې خپل هېواد ته رښتیني وي. که چېرته تاریخ لیکونکي منحرف شي نو دا داسې بیلګه لري لکه په یو ملت باندې چې د وبا ناروغي ولګېږي. را به شو اوس د استاد علامه عبدالحی حبیبي کومې دندې سرته رسولې. علامه عبدالحی حبیبي چې لومړی له کندهاره کابل ته راغی نو په لومړي سر کې د پښتو ټولنې رئیس شو. په 1920 هجري لمریز کال کې د پوهنې وزارت مشاور په حیث باندې په دنده وګمارل شو. په 1940 کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي رئیس شو. ورسره د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد هم و. په 1926 هجري لمریز کال کې په لومړي ځل باندې د سیاست ډګر ته پښه ور وړاندې کړه. د ملي شورا د 9مې دورې وکالت یې وکړ او 10 کاله په چمن کې د وکیل تجاره دنده پر مخ بوتله. وروسته له 10 کلونو په 1940 هجري لمریز کال کې هېواد ته راستون شو او په 1944 کال د کابل پوهنتون رئیس په حیث باندې وګمارل شو. په 1959 کې د علومو اکاډمۍ مشاور شو او په 1959 کال د اطلاعات او کلتور وزارت علمي مشاور شو. استاد علامه عبدالحی حبیبي له 100 څخه زیات کتابونه ولیکل او لاویاو څخه زیات کتابونه په پښتو، دری، عربي، اردو او انګلیسي باندې وژباړل شول. له 200 څخه زیات یې په ادبي، تاریخي او نورو پوهنیزې مقالې او رسالې ولیکلې. د پام وړ خبره دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې د پښتو ادبیاتو تاریخ په لومړي ځل باندې استاد علامه عبدالحی حبیبي ولیکه. په 1919 کال کې له کندهار څخه د خوشحال خان خټک مرغلرې او د عبدالقادر دیوان له کندهار څخه خپور کړ. په 1919 کال کې د احمد شاه بابا تر نامه لاندې کتاب له کابل څخه خپور کړ. په 1923 کال کې پټه خزانه هم له کابل څخه خپره کړه. د استاد علامه عبدالحی حبیبي چاپ شوي آثار په لاندې ډول باندې دي: شناخت انسان، افغانستان او سرحد، سهم افغانستان در انتقال فرهنگ آسیای میانه، زبان 2000 ساله افغانستان یا مادر زبان دری، تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان، د افغانستان تاریخ پیشلیک لومړی ټوک، درد دل و پیام عصر، د افغانستان لنډ تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان، جنبش مشروطیت در افغانستان، ظهیرالدین محمد بابرشاه،
افغانستان او افغان و افغانستان، تاریخ افغانستان بعد از اسلام، درباره ترجمه پښتو 1400 کال پخوا، نسب و زادگاه سید جمال الدین افغان، د افغانستان او پښتو د تاریخ نومورکي مورخین د مشروطیت غورځنګ په افغانستان کې، 50 مقاله درباره جغرافیای تاریخی افغانستان د میا فقیرالله جلال آبادی پیژندلیک، لوی احمد شاه بابا او د ویناوی او د پښتو ادبیاتو تاریخ لومړی او دویم ټوک. استاد علامه عبدالحی حبیبي نیمه پیړۍ فرهنګي فعالیت وکړ. لا هم له فعالیت کړنو او چوپړ څخه نه ستړی شوی، ان تر دې پورې چې له مرګ څخه یوه ورځ مخکې هم له پښتو څخه له عربي څخه یو شعر پښتو ته راوژباړه. کله چې مریضي مرګوني حالت ته ورسېدله نو ډاکټر ورته وویل چې وروسته نه دې باید استراحت ډیر کړي او خوراک او خبرې او کارونه لږ کړي. له هغه څخه وروسته استاد علامه عبدالحی حبیبي صاحب ورته وفرمایل آیا دا نو په دې معنا ده چې زه باید مرګ په رښتې ته په تمه شم؟ رښتیا هم چې د مرګ په رښتې پذیرایي ډېره سخته ده. ارواښاد یاد یې تلپاتی او لاروي دې لا ډېر وي. دوستانو دغه ویډیو موږ د پښتو ژبې د 5 ستورو څخه د استاد علامه عبدالحی حبیبي په پیژندلیک باندې پیل کړ. دغه لړۍ به موږ نور هم غځوو. موږ به هغه نور 4 ارواښاد هم درته معرفي کړو تر دې پورې چې دغه سترې هستۍ، دغه سترې سټې، دغه نوموتي خلک زموږ د تیر تاریخ د یو تیاره کونج برخه ونه ګرځي. ځکه د هغو یاد باید تل زموږ په ذهن کې وګرځي. د هغوی کړنې باندې باید موږ خبرې وکړو تر دې پورې چې راتلونکي نسلونه مو د هغوی له اثارو څخه استفاده وکړي او هغوی ورته د یو الګو او د یو مثال شکل غوره کړي. استاد علامه عبدالحی حبیبي او همدارنګه داسې نور 4 نور ستوري دوی یوازې د هېواد لپاره نه دي. د دوی د شخصیت دایره یوازې تر افغانستانه او تر سیمې پورې منحصرول یا راقیدول ښایي د دوی په شخصیت کې ظلم وي. دوی هغه نوابغ لیکوالان دي چې ساری په تاریخ کې نه لیدل کېږي. هو دوستانو دغه سترې سټې باید وپېژنو او د لا پېژندلو هڅه یې باید وکړو. موږ وینو چې په دغې ګرجنه او تیاره دور کې زموږ ځوانان په نورو باندې سر دي. هغه خلک پیژني چې د هغوی هو دوستانو د هغوی پیژندګلوي او نه پیژندګلوي دواړه په یو ډول باندې دي. دوستانو دا اشخاص باید وپیژنو چې ژوند کې مو مثبت بدلونونه راولي، ژوند مو له معلوماتو څخه ډک کړي او د سیمې نړۍ او خپل هېواد په ارزښت باندې پوه شو. دوستانو د دغه ستورو د پیژندګلوۍ لړۍ موږ پیل کړې ده، موږ یې پیلوو. ستاسو څخه یوازینۍ هیله دغه ده چې په هغو دوستانو چې لورېږي مو چې له دغو سترو هستیو څخه باید خبر شوي، له نوي کول او نوي ځوانانو د خبراوي پر موخه باندې تاسو یوازې دومره وکړئ چې دغه ویډیو له هغو دوستانو سره شیر کړئ، شریک یې کړئ، کومنټونه پرېږدئ، نوي وړاندیزونه وکوئ چې نور څوک درته وپېژنو. موږ به انشاءالله په ورین تندي باندې تاسو ته هماغه اشخاص در وپېژنو. هو دوستانو تر بلې ویډیو او بلې موضوع پورې مو پر لوی بخونکي او څښتن تعالی پروردګار سپارم. پر مخه مو ګلونه د یو ودان سوکاله او پر ځان بسیا افغانستان په هیله. پښتون یمه پښتون یمه پښتون یمه خاورې به مې وایي چې پښتون یمه